د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د ژوند یو باب هغه هجرت د حبشي طرف ته حکم کول هم دي چې رسول کریم صحابه کرامو ته د هجرت حکم کو حبشي طرف ته حبشه د یو ځای نوم دی په پنځم کال د نبوت د رجب په میاشت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د مکی معظمین حبشي طرف ته د هجرت کولو اجازت وکړو پیغمبر پاک په خپل ځان باندې مختلف قسمه تکلیفونه او د کافرانو ظلمونه برداشت کول خو کله چې دا ظلمونه د کافرانو زیات شو د نبی علیہ السلام ملګرو سره او د هغه رشتہ دارو ته تکلیف رسول شروع شو نو وی قتل چې دی خو انتهایی صبر سره دا ټول ظلمونه برداشت کوي او د دې برداشت ته تیار دي خود دې دین نه مخ نه اړي کوم چې د نبی علیہ السلام په ذریعہ دی تر اغله نبی علیہ السلام د حضراتو ته اجازت ورکو چې حبشي طرف ته هجرت کی دا زنانا او سړی 12 کسان بعض نور اقوالم بکشته مختلف چې دی لومبه هجرت کو چې پدې کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه او د بیبي د نبی علیہ السلام مبارک لور حضرت رقیہ رضی الله عنها هم وا دی چې کله هجرت کو حبشي دلاړل نو د اغاز بادشاہ نجاشی د دې ډیر احترام وکړو او د دې مهاجرین ډیر کرام وکړو نو دې ډیر مزي سره او امن سره التوسیدل قریش ته پته ولګیدا چې دوی خودل ته هجرت کړي نو اغي عمرو بن العاص او عبد الله بن ربيعه د حبشي بادشاہ ترولېګل نجاشي سیبته چې دا ډېر شرارتيان دي او فسادیان دي صحابه کرام یادو او دا د عمل نو شړه ګینه ډېر کار بدل خراب کی او کته نشي شړلې مونږ ته والا دا بادشاہ خو خيارو هغه چې دا خبرې کله ووري دي او ته وی چې زبر خلک په خپل ګورم معلوم به کرشتیا شرارتیانو او مړی کړي زیاته کړي او دلته مخرورانی نو زه خو بیان نه پرې او کنه زیاته نه کړي ستاسو سره سمالي جانی بدی نه کړي نو بیا زدي تسنوم نجاشي سیب دی راغست او داسې ودرول ورته وی چې ستاسو سم مذهب دی نو حضرت ابو جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه روان دي ورته وی بادشاہ سلامت مخکې مونږ په جهالت کې د بوتانو عبادت بم کو مردار بم خوړله زناګانم کولی د رشتو خیالم نه ساتو مړیم کول چې څوک به کمزور او داغه مونږ سره گزاره نه کېده زورور او مضبوط به کمزور خوړو الله مونږ یو پیغمبر راولېګلو چې زمونږ د خاندان سره تعلق او ډیر رښتینه نسب لري پاک امانتدار سره یو ډیر پاک دامن دی هغه مونږ ته د الله د توحید مسله خو ده چې الله په خو یو دی شریک نه لري الله یو غنی او الله سره څوک مې شریکوي او د بوتانو عبادت پرې دی دروغ وینام پرې دی رښتیا خبره کوي خپلوانو سره رونو خویاندو سره مور پلار سره تر ماما سره او سخر سره او خواخ سره دې سره خسلو کوي د ګوندیانو سره خسلو کوي حرام نزان ساتي نا حق قتل مکوي دروغ مو وای د یتیم مال مخري اخرت دا خبرې کوي کوي تر دې چې دا هغه دا خبر زموږ په ذهن کې کېنسته موږ مسلمانان شو او هغه دا حکم کوي زموږ دا پیغمبر چې منځ کوي روزه نیسي زکات ورکوي حج کوي دا خبرې خټولې خې خبرې مونږ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې وریدي مونږ په ایمان وروړو دا خلک مونږ سره په دې مخالف شوي دي
چې تاسو ولې په دې پیغمبر ایمان رو. نجاشي صاحب دې ته وی چې دا کم کسان زما دی وطن ته راغلي دي او مهاجر شوي دي هجرت یې کړی دی په دې کې خو تاسو یو کس نشته چې تاسو کې مړې کړی وي. هغې چې نه او چې تاسو پې قصاص نشته وایي داسې کس خو پکې نشته چې تاسو نه څه پیسې میسې را تختولي مال یې د نه روړي. وایي چې نه داسې کس هم نشته. وایي ښه ستاسو دې سره هېڅ کار نشته کافر مسلمان لا نو دی دې ته تاسو سم نشئ ویلی او دا کولو ملک دی دې پکې اوسېږي زما د طرف نه دې ته څه رکاوټ نشته دی او دې ته وی چې تاسو د دې خپل دین یو څو خبرې راته وکئ. نو حضرت ابو جعفر رضی الله عنه ورته د سورة مریم آیتونه ولوست کوم کې چې د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي واقعه ده. دا آیتونه ورته چې شروع کړه د قرآن هغه ورته غوږ نیولی دی دربار متوجه دی. بس نجاشي صاحب په ژړا شو وی ژړل چې دا خو ډېر رښتینی کلام د عیسی علیه السلام یې ډېره خوږه تذکره کړې ده. دا د الله کلام کیدی شي دا د مخلوق کلام نه دی. د کافرانو د طرف نه چې کوم دوه کسان راغلي عمرو بن العاص او عبدالله بن ربیعه هغه واپس کړ چې ځئ او مسلمان شو دی. دا مهاجرین تقریبا 3 میاشتو پورې هلته اوسېدل په امن او عافیت سره بیا واپس راله ځکه چې دغه وخت کې د رسول الله مبارک د دعا په برکت سره حضرت عمر فاروق مسلمان شوی او دغه وخت کې 40 نارینه او 11 زنانه مسلمانانې شوي وي. مسلمانانو مردم شماري ټوله دومره وه. عمر فاروق رضی الله عنه 41 نمبر سړی دی چې ایمان یې راوړه. سبحان الله چې ایمان یې راوړه نو اسلام ته ډېر لوی طاقت حاصل شو. مسلمانان ډېر خوشحاله شو چې اوس خو به مونږ په آزاد مټ باندې کولو به مونځ کوو جومات کې او مونږ ته الله طاقت راکو. هغه خلک چې اسلام کې داخلو خو د قریشو د یرې نه اظهار د ایمان نشو کولی چې دوی به تکلیفونه را رسوي نو هغه یې په ښکاره کلمه وویله او دا عرب مختلف قبایل په اسلام کې داخل شو او عمر فاروق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ولې مونږ په حق نه یو مونږ په حق یو د الله پیغمبر او دی په غلطه دي مونږ به په جهر بیت الله کې منځ کوو او په جهر به قرآن وایو. دې سره مسلمانانو ته ډېره لویه تسلي میلاو شوه او کافران ډېر زیات خفه شو او دوی سره ډېر غم پیدا شو چې یو خو اسلام بار ملک ته لاړو حبشې ته او داسې عزت سره لاړو چې هغه بادشاهي عزت وکړو او ایمان یې راوړو. بل طرف ته عمر فاروق مسلمان شو او په جهر باندې منځونه او په اوچت اواز قرآن لوستل شروع شو نو کافرانو تخپل انجام په نظر راغی چې زمونږه د ختمېدو ورځ را روانه ده.